د خوست د یو شمېر نورو لرې پرتو سیمو په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د موساخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي هم خپلې سیمې ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړې او کمسوره لارې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمې ته د سړک ډېره برخه یا د لوړو غرونو په پیڅو کې او یا د سیلابونو او خړونو په اوږدو کې تېره شوې چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. موږ ته د موساخیلو ولسوالۍ د خوست نه چې دی هغه بیخي لږ پوخ شوی دی خو د سړک نور ځای په ځای ټول خوم سړک دی لکه دغه چې سړکونه دي دا خو ډېر ښه سړک دی نو هغه چې کله اوبه روځي موږ انتظار کوو موږ څه مریض وي انتظار کوو چې کله اوبه وچې شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو. د خوست د موساخیلو اوسیدونکي زیاتوي په اوس او تیر کې د نورو سیمو په پرتله دوی ته ترسره شوي کارونه په هیڅ حساب دي. دوی د موساخیلو په مسیر پکتیا ته اوښتې لار د واټن له اړخه هم دریمه برخه لنډه بولي خو د دوی په وینا ستونزه یې خرابوالی دی. دغه سړک د سټو لارې څخه څو کیلومتره کم دی 1.4 کیلومتره کم دی که دغه د موساخیلو سړک د سیدکرم ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چې دو یو څه وصل شي او ګردیز ته نو دا به د سټو لارې څخه هم سهولتي لارې وي هم د نورو برخو کې به دغه منطقې خلکو ته خدمت شوی وي. بل لوري ته ځایي مسؤلین د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي دا ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او که چیرې امکانات په لاس ورشي دوی به یې ونه سپموي. یاد دې وي د خوست د یو شمېر نورو سیمو په شان د دې ولایت موساخیل او قلندر منګل میشتې ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي.